محمد بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې دغه د مدرسو و سفیرانو ته زکات ورکول څنګه دي. علامه مفتی انعام الحق قاسمی صاحب په خپل کتاب د زکات مسائل انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 413 هغه لیکلي دي چې هر مسلمان ته دا معلومه ده چې دینی او مذهبي تعلیم د ټولو څخه افضله دي او ډیر زیات ضروري دي. دینی مدارس دا مدرسې د دې و غریبو طالبانو ته زکات ورکولو کې د شریعت ترویج او اشاعت هم دي، ځکه د دین او د شریعت حامل دغه طلبات د دې په ذریعه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د راوړل سوي شریعت ظهور کیږي. د قیامت په ورځ به د دغه شریعت پوښتنه کیږي. په جنت کې داخلېدل د دوزخ څخه ځان ساتل پر شریعت باندې د عمل کولو سره تړلې. نو لہذا دینی مدارسو طلباو ته زکات ورکول دا زیات غوره دی او د ډیر اجر باعث دی، ځکه د زکات د ادایګي سره سره د صدقه جاریه او د دین د ترویج او تبلیغ هم دی. دا ټول فضیلتونه یو بل ځای کې د ورکولو سره نه حاصلیږي. دینی مدارس دا د اسلام کلعی دي، دا په مالی اعتبار سره په مالی امداد سره مضبوطه کول په دې کې د دین بقا ده. کنی چې کله د دین او د اسلام تعلیم ورکولو والا نه وي نو دین به څنګه باقی پاته کیږي. حضرت مفتی صاحب محترم لیکي چې په نن زمانه کې یهودو، نصاراو، امریکایو، برطانیو د دا نورو روشنخیاله خلکو دا کوشش دی چې دغه د دین او د اسلام کلی چې کوم دینی مدارس دي دا ختم کی، او کچیر مسلمانان دغه دینی مدارس او پدې کې ویلو والا طلبا، اساتذه او خادمان نظر انداز کی او دغه سه په د کسی او بسی په عالم کې پریږدي، نو په آخرت کې به دا ټولو ونه وسی. پښتنه به د ټولو سه وسی، ټوله به ونیول سي. نو لہذا دینی مدارس طلبا او مدارس ته زکات ورکول په نن سبا وخت کې چې خلک ډیره توجه و دې ته نور اړوي دا ډیره ضروري او لازمي ده، ځکه د دې سره د دین بقا تړلې ده. چې دین باقی وي نو دنیا به باقی وي، او که دین باقی نه وي دنیا باقی نشي پاته کېدلی. که دین برقراره وو مسلمانان به خوشحاله وي، که دین برقرار نه وو مسلمانان خوشحاله نشي پاته کېدلی. فتاوی عالمگیری جلد